سلامونه، زه سعید شینوار یم او سپینو خبرو ته مو هرکلی کوم. افغانستان د جیوپولیټیک جیو اکانومیک موقعیت له امله د دښمنانو د پیدا کولو ترڅنګ د خپلو بېسارو اوبیزو زیرمو له امله هم له ګاونډیانو سره د لانجو د اوږدې مخنیغ ښکار دی. د سردار محمد داود خان حکومت لومړی وار د خپلو اوبیزو زیرمو د مهار ستراتیژي سره راوړاندې شو، خو لانجې هم ورته جوړې شوې چې ځینې حل او ځینې پاتې شوې. دا مهال د هری رود، هلمند، کابل او کونړ سیندونو اوبه د افغانستان په سینه روانې دي، خو حق پرې تر هر چا زیات ایران او پاکستان او د منځنۍ اسیا ګاونډیان ځان ته ورکوي او ډیمونه پرې نه پرېږدي. ځکه خو کله ویل کېږي چې ګاونډیان د اوبو د مهارېدو له ویرې هم افغانستان ثبات ته نه پرېږدي. موږ د آمو د سیندیزې حوزې په راګرځولو هم حتی له منځنۍ اسیا سره د لانجو ښکار یو. خو ډاکټر اشرف غني چې په دې لوبه کې د یو فکت په توګه یې واک هم بایلوده، د کمال خان، پاشدان، سلما، مچلغو، شاواروس او د کندهار د ډالې بند ترڅنګ د آمو له سینده د پوشتېپې کانال د تیرولو کارونه پیل کړل. اوس د طالبانو زعیم ملا هیبت الله امر کړی دی چې د کونړ په سیند د بند جوړولو لپاره د افغاني شرکتونو سره کارونه پیل شي او دې کار لپاره ځینو خلکو د ولسي مرستو ټولولو کمپاینونه هم شروع کړي دي. نو لازمه مو وګڼله چې یو مفصل بحث د نوي کابل د پروژې د ادارې امور او ملي تدارکاتو د پخوانیو ادارو مشر انجینر الهام عمر سره بحث ولرو او ترې وپوښتو چې تدارکاتي مسایل، نقشې او پیسې خو وي، مګر افغانستان ولې بیا هم د اوبو د مهار سیاست کې له ننګونو سره مخ او لا هم مخ دی؟ ولې ځینې بندونه جوړ نشول، ځینې څنګه جوړ شول او د ځینو پلان څومره د پلي کېدو وړ دی؟ عمر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلام. ډېره مننه. نن یو وار بیا ولسي او ملت دین ستاسې په غاړه دی، تاسې د اوبو د سیاست په رابطه باندې د افغانستان ولس سره مخامخ یاستئ، نو هیله ده چې تاسې ډېرې سپینې خبرې ورته ولرئ. هر عمر انشاءالله بیا د ولس خدمت کې یاست. ډېره مننه. عمر صاحب یو داسې ځای نه راپیلوو چې ورو ورو به ډېرو مسایلو ته ورکېوځو. خلکو سره دا پوښتنه ده چې افغانستان به څومره اوبیزې زیرمې لري، چیرته به یې لري؟ اخو 5 حوزې موږ لرو چې موږ پرې خبر یو، خو په دې 5 حوزو کې موږ چیرته بند، چیرته کانال، چیرته د برېښنا د تولید ظرفیت لرو؟ ډېره مننه. افغانستان په ټولیزه توګه تقریبا تر 100 میلیارډ متر مکعب اوبه زیرمې لري په کال کې او د خپلو همسایګانو هیوادونو ترمنځ په هغه پورته ساحه کې موقعیت لري، اپر استریم چې ورته وایي، او اکثرا زیرمې زموږ د خاورو نه زموږ نورو همسایګانو ته هم ورځي. موږ 15 اوبیزې حوزې لرو او په مختلفو ولایتونو کې د دې سروې شوې ده چې موږ چیرې کولی شو چې برېښنا بندونه ولرو، چیرې کولی شو چې مثلا د اوبو د زراعت د بشپړتیا لپاره او کرنیز ودې لپاره بندونه ولرو، او چیرې موږ کولی شو چې د څښاک لپاره اوبه ولرو. تر کومې اندازې پورې چې زما په یاد دي مثلا اساسي او غټ ستر بندونه تر 9 بندونه پورې تر اوسه پورې افغانستان کې تطبیق شوي دي چې هم پکې د برېښنا تولید مد نظر نیول شوی دی، هم د کار او زراعت لپاره د هغې نه استفاده مد نظر نیول شوی ده. چې که نمونه یې واخلم په ساده توګه سلما بند دی، کمال خان دی، کجکي دی، د مایپر و نغلو او د ډرونتینا ورسربیره پاشدان بند دی، ډالې بند دی، مثلا بخش آباد دی په فراه کې کمال خان 2 دی. دغه مختلف بندونه دي چې د کارونه تقریبا یا تکمیل شوي دي یا مخ په تکمیلېدو دي. موږ د څومره کانالونو ظرفیت لرو چې د دې اوبو نه خپلونه تیر کو؟ بل دا چې نور لکه سروې شوې ده، یو ستراتیژي موجوده و سردار داود خان د وخت نه، زموږ په دې ټول سیاست کې څومره بندونه باید افغانستان ولري چې پلان شوي دي ورته؟ تقریبا هغه سروې خو په هغه زمانه کې شوی وخت، اوس هغه محیطي او جغرافیایي او محیطي زیستي حالت ډېر تغییر کړی دی. ډاکټر صاحب اشرف غني زمانه کې بیا دغه سروې ترسره شوله او موږ تقریبا په د هیواد په هر ولایت تقریبا په 21 ولایتونو کې د 44 بندونو د جوړولو هغه پوره تحقیقات، فیزیبیلیټي او ټول مطالعات تکمیل کړي ول، او دغه هغه د افغانستان د اوبو د ملي ستراتیژي هغه اساسي برخه ګڼل کېدل. دا واړه او میانه بندونه ول چې موږ مد نظر نیولي ول. صحیح. او د افغانستان اوبه د څومره میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري؟ دا هم یو سوال کنه، دا 44 بندونه چې تاسې ډیزاین کړي وو افغانستان کې، د څومره برېښنا تولیدول؟
مختلف نظریات موجود دي. مثلا هر بند نظر د بند د دیزاین په اساس او د مطالعاتو پر اساس تصمیم نیول کیږي چې څومره باید برېښنا پرې تولید شي. یو د دیزاین ظرفیت دی د بند، د مطالعاتو ظرفیت دی. بل حقیقي د بند چې کله چې ډیزاینېږي او هغه ټول دیزاین وروسته معلومیږي چې واقعا دا بند څومره امکان لري چې برېښنا تولید کړي. مثلا یوازې د کونړ سیند باندې چې کوم بند یو وخت مد نظر نیول شوی و، دا ارزیابي شوی چې 2000 میگاواټ برق د تولید امکانات شته دي چې د کونړ سیند باندې بندونه را ایجاد شي. هغه درې اساسي بندونه چې مد نظر نیول شوی و. لیکن دغه چې څومره هر بند برېښنا تولیدوي د تفصیلي ډیزاینونو وروسته معلومیږي چې هر بند څومره برېښنا تولیدولی شي. د برېښنا تولید تاسو کولی شئ چې مثلا تاسو مثال درکړم، کجکي بند په اول کې یو رقم ډیزاین شوی و، کم د اکثرا زراعت لپاره ډیزاین شوی، د برق تولید پکې ډیر کم د نظر نیول شوی و. لیکن تاسو کولی شئ چې بیا بند باندې نور مطالعات وکوئ او اضافه برق پرې تولید کړئ. چې مثلا جمهوریت وروستي زمانه کې تاسو ولیدل چې مثلا کجکي باندې موږ نور توربینونه ولګول او د برق تولید او ظرفیت پورته شو. یعنی د برق تولید ظرفیت په بندونو باندې داسې یو ثابت عدد نه دی، دا تاسو کولی شئ چې ور اضافه کړئ همیشه تل. دا ځینې سیندونه آبي حوزې د کوم ځای نه د یو هیواد را ټوکېږي بیا په همغه هیواد کې یو ځای کې وچېږي. دا رښتیا ده چې د افغانستان ټولې اوبه د افغانستان نه د باندې هیوادونو کې وچېږي یا هغو ته ځي؟ دقیقا دا همداسې دی. ها، او یو بحث دا دی چې د افغانستان اوبه ډېرې لانجمنې دي. دا موږ ورسره چا سره په دې باندې بحث او جنجال لرو او څوک یې موږ سره لري؟ موږ خو چا سره ځانګړی جنجال نه لرو، خو خلک موږ سره لري او دا جنجالونه اوسني نه دي، ډېر پخواني دي. په هر حال شمالي ولایاتو سره موږ همسایګانو سره ډېر جنجال نه لرو په آمو دریا باندې، ځکه چې آمو دریا روان دی او هر څومره هیوادونه شاوخوا د سیند دي د خپل د سهمي مطابق چې مساویانه ده کولی شي چې هغه د سیند نه اوبه پورته کړي. موږ افغانستان کې تر اوسه پورې خپل سهمي هم لا نه ده پورته کړې، نه دي توانېدلي. خو نظر په هغه د سیند انفلو او فلو باندې دا چې په هر څومره چې اوټ فلو کېږي زموږ سهمي، زه هیله مند یم چې د قوشتېپې کانال د جوړولو باندې موږ د حد اقل د خپلې د سهمي 10% اوبه هم لانجمن دي، خلک وایي لانجې دي پکې. هغه باندې به بحث وکړو سره. بله مایده چې موږ حقوقي لرو ایران سره دی چې په 1973 کې امضا شوی دی او په هغې کې ایران ته معلومه دی چې موږ په کال کې تقریبا 840 میلیونه متر مکعب اوبه د هلمند نه ورته اوبیزې ساحې نه ورکوو، ایران خواته باید اوټ فلو موږ ولرو. د هغې نه برسېره چې څه اوبه زموږ هېواد کې بهیږي دا زموږ خپلې سرچینې دي، موږ کولی شو د مدیریت وکړو. او تر ټولو بل ستونزه چې ده هغه د کابل هندوس ریور یا سیند دی چې د دې اوبه اکثرا زموږ ګاونډي هیواد پاکستان خواته بهیږي او د دې لپاره موږ هیڅ کومه حقوقي معاهده تر اوسه پورې نه لرو. نو اکثرا حقوقي ستونزې او جنجالونه چې راپورته کېږي اکثرا د همدغې ساحې نه راپورته کېږي. څومره اوبه زموږ نورو هیوادونو ته ځي؟ دا خو یو اندازه لري که نه په انجنیري اصطلاحاتو کې؟ تقریبا زموږ د اټکل پر اساس 21 ایکر فیټ اوبه په کال کې زموږ د هیواد نه بهیږي نورو هیوادونو ته او خو په اساسي توګه پاکستان ته. په دې کې تقریبا 1.5 ایکر فیټ یوازې موږ داخلي استفاده کولی شو، تر اوسه پورې د دې هم استفاده کړې ده، نور متوقع ټول ګاونډي ته. څه رقم استفاده مو کړې؟ په دا 1.5% هم چېرته مصرف کړي؟ دا نغلو بند مثلا مایپر سروبي دغه ټول بندونه د ټول ساحه چې تر اوسه پورې زموږ زور رسېدلی چې انکشاف وکړو دا تقریبا 1.5 ایکر فیټه کېږي. الله، یو 20 ایکر فیټ از موږ چې د باندې اوبه روانې دي، یوازې 1.5% ورنه استعمالو. ډېره جالبه ده. دغه یو جالب بحث دی، د نور هیوادونه خپل اوبه مهارولی شي که نه؟ ایتوپیا غوندې غریب هیواد هم چې دی خپل اوبه مهار کړي او رنسانس باندې پرې جوړ. او موږ چې د اوبو د مهارولو خبره کوو داسې خبره کېږي چې سیمه ییز او نړیوال حمایت هم په دې برخه کې نه لرو. زموږ اوبه څه حقوقي ستونزه لري د ګاونډیانو سره چې کار نشو پرې کولی او جنجال راته پرې نه کوي؟ دقیقا ایران سره موږ یو سرحد لرو، منل شوی سرحد لرو ایران سره. هماغه دی چې موږ ورسره یو حقوقي معاهده هم لرو د اوبو
او حق زمونږ معلوم دی دا غوي معلوم دی. اکثرا نو چې زمونږ پاکستان خاطر روانيږي دوی سره موږ معاهده نه لرو حقوقي او دا معاهده مونږ نه امضا کړې او دا مدارس لپاره نه امضا کړې چې موږ د دې توان نه درلود چې دا معاهده امضا کړو یا امضا نه کړو. دا د لپاره چې موږ دوی سره سرحد منل شوی سرحد نه لرو. نو دا یو کرخه ده. نو هغه لپاره کله چې کرخه معلومه نه وي او تاسو دا کرخه منل شوی کرخه نه وي نو فکر هم دغه وي چې دا په صوبه زمون خپل هیواد کې بهيږي زمون خپل خلکو سره بهيږي. ولې نړیوال دغه کارو ته علاقمند نول او زمون مرسته تر اوسه پورې نه ده کړې. نړیوال پالیسي خصوصا د 2001 نو وروسته چې زه تاسو سره خبرې وکوم اکثرا په هغه پروژو باندې ول چې زر تکمیل شي او زر نتیجه ورکړي. دیو باندې جوړول حد اقل اته کاله وخت نیسي. هیڅ څوک اته کاله به موږ نه صبرېده. ټول به ویل چې بس 2-3 کالو کې یو شی هغه شي برابر شي واړه پروژې او میانه سایزه پروژې. ان دا یو پالیسي دی د نړیوال ټولنې کله چې د خلکو په پیسو باندې زیربنایي کارونه کوي. بل هر څوک چې غوښتل چې موږ د قرضې راکړي مثلا موږ د ورلد بانک نه غوښتل یا IMF نه یا نور نه چې موږ اپروچ کړو چې موږ ته پیسې راکړي مثلا خصوصا په کابل ریور باندې یا مثلا د کونړ سیند باندې د باندې جوړولو لپاره اکثرا د غوي اساسي اولی شرط هم دغه چې دغه وبچي تاسو خپل ګاونډي سره په جنجال لري کنه لري که جنجال وسی دغه فاینانسینګ نه کیږي هغه ورته پیسې نه ورکوي. نو تقریبا هغه وجه و چې تقریبا زموږ ټول اساسي بندونه چې ډیر تولید کوو خو جنجالي بندونه ول همسایګانو سره هغه تمویل هغه پیدا نه هغه فرصت پیدا نه یوازینی شی چې د خوشتیپی کانالو چې هغه هیڅ خارجي پیسې سره کومک نه شولې پاره او زموږ هغه داخلي توانایي و چې موږ هغه شروع کړو پر مخ لاړو. صحیح. دا ډیر وب هالندیان وایي چې زموږ قوت باندې بدل شوی. اوس موږ بچي د اوبو سره مبارزه کوي. بس ته خارونه جوړ کړي دی اوبې ته نه استلې دی الته خارونه ودان کړي دي. ما دې پوری ویل چې چا په هیواد کې شې ډیری دا غوي سیاستونه په غیر رابطه باندې قوي. زمونږ د ډیر پخارای سي د اوبو د مهار سیاست باندې ډیر نیوکه کیږي حتی وایي شته نه دی یا ابتدایي ستراتیژي جوړه شو د ډاکټر غنی په وخت کې هم دا صحیح تکمیل نشو تطبیق هم نشو کوله. تخنیکی لحاظ نه دوی شوی مذاکرات هم مثلا حتی ایران سره وي ستونزې وسم لري او ایران وسه پورې جنجال لري. معنا دا چې ستونزې موږ نه پکې تیر شي. په دې دومره وختو کې د افغانستان د اوبو او د مهار سیاست اختیار ضعیف دقیقاً تاسو چې وګورئ د افغانستان تاریخ ټول تاریخ په اوږدو کې افغانستان اوبو ته هیڅ کله د یو ارزښت په سترګه نه دی کتلی هیڅ کله. ایران سره چې کوم معاهده لازم امضا کړل په هغه زمانه کې هغه د دې وجې نه و چې زموږ ستر بندونه الته جوړېدل کجکی بند جوړېدل مثلا ته ټول ستر بند هغه زمانه کې نو موږ مجبور چې هیواد سره هغه معاهده امضا کړو در حالی چې زموږ روابط هغه وخت ایران سره دومره نږدې ول چې حتی د معاهده امضا کولو کوم بيخي هغه منطق موجود نه و. یعنی دا باید پام کې ونیول شي. دا افغانانو هیڅ کله د اوبو ته د یو ارزښت په سترګه نه دي کتلي. ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله د اوبو ته د ارزښت په سترګه وکتل خو هغه وخت کې د دې په ځای موږ ستراتیژي جوړه کړه او ستراتیژي ملي د اوبو د مدیریت ستراتیژي جوړه شوه. دا ستراتیژي تر ډیر اساس پورې نه ستراتیژي نه چې کوم مثلا د زمونږ د 2014 نه مخکې جوړېدل. استراتیژي به اکثرا داسې جوړېدل چې مثلا څومره پیسې د خارجيانو راځي څومره ډونر پیسې ورکړي د مګر مطابق به استراتیژي جوړېدل. موږ لومړی ځل لپاره د خپل د پیسو څوم امکانات چې موږ درلودل یو استراتیژي جوړه کړه. د خپل پیسو ته تاسو ګورئ به تاسو نشئ کولای چې غټ بندونه اول مد نظر کې ونیسئ. تاسو مجبور یاست چې د وړه بندونو اول شروع کړئ. د اوبو مدیریت په دې معنی نه دی چې تاسو یو غټ بند شروع کړئ او چې غټ بند ولګوئ. تاسو کولای شئ چې د وړه چک دمونه هم شروع کړئ. سل چک دم چې تاسو جوړ کړئ د دې معنی لري چې تاسو کولای شئ چې د دغه اندازه اوبو مدیریت کې او خوسته لکه چې تاسو یو غټ بند جوړ کړئ در حالی چې دغه په 1% پیسو باندې کېدای شي وړه چک دمونه هم شروع شي. یعنی زموږ ستراتیژي داسې و چې د دې په ځای چې غټ بندونه شروع شي او غټ قصې ورته وشي او پیسې ورته ونه لرو بیا لار شو هر چیرې لاس پورته کو چې موږ ته پیسې راکړي راځي چې پینغه د اوبو مدیریت په بل رقم کو ریزروایرز جوړ کو کانالونه واړه جوړ کو او واړه چکدمونه جوړ کو چې څنګه اوبو وساتو داخل د خاور کې وساتو. صحیح. موږ د ایران سره تړون هم لرو ده او تاسو ول چې په هغه وخت کې موږ ور سره تړون ته ضرورت هم نه لرو د زموږ مر سره اړیکې نږدې وي. خو دغه گاونډي ته تیر شلو کار رئیس تر د نن ورځې پورې افغانستان سره یوازینی غټ لانجه چې وسپاتې ده هغه د اوبو ده.
سلما بند نه جوړېده تندر غورځېده، کمال خان بند نه جوړېده په ایران تندر غورځېده، پاشدان بند نه جوړېده په ایران تندر غورځېده، لسګونه سلګونه لکه چې مړي زموږ پکې وشول. دغه لانجې د ایران سره په څه خاطر؟ ګورې د ایران لانجې چې دي، د ایران لانجې تاسو هر نړیوال ادارې نه چې تاسو پوښتنه وکوئ، حتی خپل ایران کې چې تاسو د دوی داخلي کوم تخنیکی کسان نه پوښتنه وکوئ، داسې هغه دی بې ځایه غالمغال دی که نه، بې ځایه غالمغال د لپاره دی چې موږ ایران سره یو معاهده لرو، د هغې مطابق موږ هغوی ته اوبه ورکوو، که اوبه کمیږي موږ ورته وایو چې اوبه خو موږ در باندې نه دي کمې کړي، موږ خو کوم شی نه دي جوړ کړي، که عمومي وچکالي راځي په ساحه باندې په ټول ریجن باندې چې په هغې کې افغانستان هم شامل دی، او بالعموم زما هم اوبه کمیږي، ارومرو چې زما اوبه کمیږي تا ته چې کومه معاهده شوې ده تا ته هم اوبه کمیږي، دا خو منطق نه لري چې زما اوبه کمې شي وچکالي له وجې نه، او زه باید تا ته هرومرو په کال کې 810 میلیونه متر مکعب اوبه درکړم ځکه چې ما تا سره معاهده کړې ده. یعنی هغه کوم دعوا چې د ایران لخوا نه کېږي فقط یو سیاسي هغه لري نقطه د فشار استفاده کېږي د افغان حکومت مقابل کې، او تل د دې استفاده کړې ده هرومرو، لیکن هیڅ کله مواجه تخنیکی او حقوقي دلیل نه درلوده، یعنی دا همیشه ثابت شوی ده. صحیح. او نړیواله موږ سره دا منلې وه. هو ته دلته مفصل بحث غواړم، سره له دې چې تاسو وایاست چې حق نه جوړېده، سره له دې چې 800 څومره مکعب ګیلن اوبه ورکول کېدې، ایران په سلما بند باندې، کمال خان بند باندې، پاشدان بند باندې زه خبر شوم چې د جمهوریت او د ډاکټر غنی د حکومت سره دومره خطرناک حتی سیاسي جنجالونه تیر شوي دي چې که وویل شي نو خلک به خولې وازې پاتې شي. رښتیا ده؟ دقیقا ایران خو هر کله چې عادي وړوکی بند هم چې تاسو د ایران په هامو په هلمند بسین کې تاسو جوړوئ، ایران سفیر به مکتوب لیږه زموږ وزارت خارجه ته او به ویلي چې صاحب دا تخطی د معاهده د 1973 ده. دا شیان به په لیکل چې که دا جوړوي خارجه وزارت به دغه کول، که دا پلانکې بند جوړوي نو دا پلانکې سیمه به ناامن شي. دا خبرې وي؟ زه نه فکر نه کوم چې ایران په رسمي مکتوب کې دا شی لیکلی وي، خو په غیر رسمي توګه زموږ ټولې سیمې نامنې کېدې. دا ډېر واضح قصه ده. سلما بند کې موږ تقریبا زه فکر کوم چې زما قام به غلط نشي هغه سره کمال خان سره 26 کسان موږ شهیدان درلودل د سلما د بند په ساتلو کې. کمال خان بند کې موږ 26 کسان شهیدان درلودل. سیمې نامنې کېدې هرومرو کله چې به موږ هر کار عملی کار شروع کوو نو هغه سیمې به هرومرو نامنې کېدې. خو زه فکر نه کوم چې دا به په مکتوب کې لیکلي وي، خو نامکتوبه همدغسې پاشدان بند باندې لکه دوی څه ډول باندې دا سیمې نامنه کولې؟ څه شی ورته رالیږل چې نامنه کولې؟ شخصي غلۍ رالیږل، جنګ سالارانې دغه کول، څه ډول نامنه کولې؟ نه زه خو نامني ساحه جنګ سالار خو ضرورت نه دی چې ولیږل شي. اوس مثلا د کمال خان بند باندې کله چې زما یادېږي یو فرق یو د ساتنې یو هغه ورته منظور شوی وه، څو کسیزه قطعه ورته منظور شوی د ولسمشر له خوا. کله چې هلته ځای په ځای شول زموږ امنیتي کسان د دې وړاندوینه یې کوله چې دا ځای نامنه کېږي، خو کله چې هغه به کېدله طالبان به برید وکړو مثلا په سبا باندې مثلا، یا مثلا انتحاري به کېدله مثلا په همغه سیمه کې، یا مثلا شاوخوا مثلا چهاربرجک بسته ولسوالۍ به سقوط کېدله که نه، بس پوره شپې له خوا نه به پرې برید کېده که نه. یعنی نامني دغسې له طریقه کېدله. نو په همدغه رقم مثلا په سلما کې انتحاري وشوله، مثلا غټه ستره انتحاري وکړله، بیا پرې برید وشو. هغه کومه زموږ چیک پوسټ د پولیسو چې شاوخوا نږدې هغه چې ورغلل د کومک لپاره هغه هم ټول شهیدان شول. یعنی د بندونو د ساتلو لپاره په سلهاو کسان موږ شهیدان ورکړي دي. او دا خلک ایران ورته روزل که نه همدلته ورته پیسې شی ورکول؟ څه ډول نامنۍ ته لمن وهل؟ خو زه نو نه پوهېږم چې یعنې څنګه روزل کېدل، دا خو موږ ته نه ده معلوم، لیکن موږ همدومره پوهېدلو که نه تخنیکي لحاظه چې کله چې هر د اوبو د مدیریت لپاره چې هر اقدام موږ کوو د دغسې حملاتو سره به موږ مخ کېدلو. دا د مکتوبونو نه پورته دعوې دنګلې هم کېدې، مثلا لکه
یو خبر مونږ هغه وخت واورید چې کمال خان بند کله افتتاح کړه ډاکټر صاحب غنی ویل چې تیل راکې چې وبدل کم معنا دا ده چې ځنې پیغامونه پټ هم یا مخ باندې لیدنو کې هم سره تبادله کېدل دوی څه ویل وزارت خارجه موږ ته مکتوب را لېږلی و د ایران چې که تاسو کمال خان باندې افتتاح کوئ نو کومه معاهده چې موږ تاسو سره لرو د دې هغه کېږي د دې تخطي کېږي او دې لپاره د دوی یو تخنیکی هیئت یو ارزیابي ترسره کړې وه په سیستان بلوچستان کې د اوبو اندازه‌ګیري کړې وه چې کمال خان وروسته څومره اوبه شوي دي او د هغې نه مخکې څومره اوبه وي بیا د دې اندازه‌ګیري کړې وه چې د دوی په زراعت باندې څومره دا تاثیر کړی دی د دوی د اوبو په زیرمو باندې څومره تاثیر کړی دی دا ریپورټ بیا موږ ته رالیږلی او موږ ته ویلو چې د تخنیکي دلایلو پر وجې باندې دا تخطي د دې معاهدې نه دا کومه معاهده چې موږ تاسو لرو او دا د انټرنیشنل بین المللي قوانینو هغه دی لیکن موږ کومه ارزیابي چې مخکې د چې کمال خان باندې شروع کړو ارزیابي کړې وه موږ کوم اساسي فاکتور چې دوی هیڅ کله مد نظر نه نیو هغه دا و چې که په سیمه کې وچکالي راځي هغه پر موږ هم راځي او پر دوی هم راځي پر موږ هم اوبه بلوم کمې شوي دي یعنې دا داسې نه ده چې که پر ما اوبه عمري کمیږي نو تا ته به زه محروم او همغه عمر اوبه ورکړم موږ هم بیا تخنیکي تحلیل او تفصیلي راپور ولیکه او د دې ټول دلایل موږ ویلي چې که تاسو وایئ چې په اپ ستریم کې موږ اوبه لرو موږ اوبه نه لرو زموږ وچ ډابونه دي تاسو نیمروز ته وګورئ چې څه بد حال دی تاسو نور ولایت وګورئ فراه ته وګورئ د زابل ته وګورئ چې دا په کوم حالت موقعیت لري داسې نه دی چې موږ اوبه لرو چیرې مو ساتلي دي او تاسو ته نه درکو دغه تبادله د راپورونو او تخنیکي مکتوبونو شوی و کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني او ایرانیانو به زموږ منطق نه منه هغه به ویلي چې فقط تخطي ده دا تخطي د قوانینو بین المللي ده هماغه چې ولسمشر به ورته ویلي چې اوبه د تیلو مقابل کې دی که نه تاسو هم یو زیرمه لرئ موږ هم لرو که نه تاسو تیل لرئ موږ هم زیرمې د اوبو لرو بس یعنې د دې تر شا دغه یو تخنیکي منطق هوتکي صاحب راځه یو بل بحث هم وکړو لکه د جمهوریت په سقوط کې هر هیواد د خپل رائے سره د خپل دلیل سره وی ورګټ شو چې زه سقوط نشي خیر د طالبان دی راشي بیا د سیم خبره کیږي چې ایران په دې خاطر دی هوکړه ته ورګټ شو دا نه اعلان شوی هوکړه چې زه جمهوریت دی نه ډاکټر غنی دی نه هغه په دې خاطر ورګټ شو چې ډاکټر غنی هغه سړی د چپنګ باندې وب باندې کړی نو پرې د چې سقوط شي 100% ایران کله چې جمهوریت سقوط شو تاسو ته به تر پته معلومیږي چې سره ایران پاتې شي یو وخت کنه ګرچې موږ ایران نو موږ په خام پویدلو په دې باندې موږ راپورونه ول ډاکټر صاحب اشرف غني په دې باندې ساري پوره خلاصو ایران خپل پلانونه د حکومت چې امریکا ده کنه هغه سره به په ټولو موضوعات کې مخالفت درلوده خو کله چې په افغان حکومت باندې فشار راته افغان حکومت باندې امریکا نه کوم دغه خبره کوم عامل د فشار ایجادیده په دې کې تر ټولو اساسي کس چې به دغه پالیسی نه حمایت کوي ایران موږ به حیران پاتې شو چې د دې ټولو موضوعاتو په اړه ایران مخالفت لري امریکای سره خود کله چې افغانستان باندې فشار راځي جمهوریت باندې فشار راځي یوازینی کس چې امریکا سره درېږي خپل اساسي دښمن سره د ایران دی د جمهوریت کې چې تاسو ویل چې ایران ډیر خوشاله شو زه فکر کوم چې ایران پوهیده په دې باندې چې که زموږ ستراتیژي د ملي د اوبو تطبیق شوی نو هغه کې د ډیرو هیوادونو تاوانونه کېدل یو بل بحث راځو پاکستان د کونړ په سین باندې زړی چاودېږي چې دا څوک خبره وکړي حتی هغه سړی یې سر غوڅېږي سړی ژوندی نه پاتې کېږي که چا پلان وکړه هغه نه پاتې کېږي که چا پې وړوکې یو علم جوړه کړه د هغه د جاپاني کاکا غوندې هغه سړی هم پاتې نه شو کابل سین پنجشیر سین دیلی بند د ټولو باندې مچلغو باندې وای پاکستان زړه چاودېږي چې څوک په خګ دی یا خښتګ دی چې دا بند په جوړ کړي رښتیا دقیق همداسې تر دا اوسه پورې همداسې ها دا کونړ سین په رابطه باندې پاکستان سره جنجال څه دی څوک وایي چې پاکستان په معاهده غوښته څوک وایي چې پاکستان وایي چې دا د چترال نه زموږ د اوبو نه راوځي څوک وایي چې پاکستان وایي چې نه دا خو ډېره زلزلې ځپلې سیمه ده کونړ د زلزلې تحت اثر سیمه ده د هندوکش او د کوم پلیټونه چې دلته وصل شوي د زلزلې پلیټونه دي نو دا به دیوالونه کریک شي رقم بهانې جوړي چې دلته تاسې دغه مکوئ حتی د افغانستان ثبات ته نه پرېښودلو کې یو غټ مهم فکت د کونړ سیند دی چې افغانستان په بند جوړ نه کړي په دې رابطه راته وضاحتونه راکړي دقیقاً زه فکر کوم چې د بند د جوړولو یوازې موضوع به نه وي د کونړ د سیند
بند جوړولو حق لري په پاکستان دومره کوي ځکه چې د کونړ باندې چې کوم سین باندې چې کوم بند جوړیږي مثلا که تولیدي د برېښنا د بند وکنه کاغه برېښنا لاړ شي مطابق د معاهده پاکستان هم په دې کې ګټه کوي اساسي موضوع دلته حقوقي موضوع ده کومه چې موږ پاکستان سره معاهده نه لرو د کونړ د اوبو د کابل د اوبو د سیند مدیریت لپاره او پاکستان همیشه د اوبو موضوع چې پورته کوي دا لپاره پورته کوي چې موږ بل اخره سرحد ته ورسېږو چې راځي تاسو سره معاهده کوو چې راځي تاسو سره معاهده کوو همیشه تاسو ته معلومه وي چې هیڅ کله موږ د کونړ د سیند موضوع نه ده پورته کړې تاسو کولای شئ چې جمهوریت د میډیا کسان یاستئ تل د موضوع د کونړ د اوبو د سیند د پاکستان له خوا پورته شي د اوبو د مدیریت موضوع په افغانستان کې هغه حساسیت د پاکستان له خوا پورته شوی دی موږ خپل کار کې روان یو هیڅ کله موږ د کونړ سیند باندې د عملی او د اساسي پلان هم نه دی نیولای چې موږ د باندې خلکو د پاکستان نه ډاری 1.2 میلیارډ ډالر تمامېږي مثلا کنه یوازې یو فاز ایوازینه شي چې پاکستان دغه سي تبلیغات کوي دا لپاره کوي چې موږ وایو چې یاره دغه راځي چې د بند جوړ کو د موضوع اساسي حل کو راځي چې معاهده امضا کله چې تاسو زی دغه سي معاهده ته چې ټول وایي چې دا د سي ډیره ښه معاهده ده ټول هر یو چې وایي چې د اوبو د مدیریت لپاره دا ډیره ښه معاهده ده ولې تاسو هم سره معاهده نه امضا کوي کله چې تاسو دغه سي معاهده ته زی په دې معاهده کې اساسي دا دي چې تاسو باید یو ځای سرحد ومنئ چې دې خونه زما خوره ده هغه خونه ستا خوره ده زمانه تاسو به دومره وبسي دا اساسي د دې غزنه معاهده شروع کی پاکستان د خدای نه غواړي چې موږ د داسې یو پیشنهاد ورته ورکو او ولیکو چې دغه د خوا زما د خواسته کوم شي چې موږ هیڅ کله د منلو نه دی او موږ به هیڅ کله داونه منو چې دا وای ډاکټر غنی وویل چې زور سره تړون نه کوم پرې د اخوا تم زما خپل پښتانه دي خپل خوره کې روان دي سین خپل خوره کې روان دي ولسمشر به همیشه ویلي شي تخنیکی کسان زموږ راتلل افرونه به ورکول مثلا چې کدي د کونړ لومړی فاز به بند شروع لومړی فاز بند چې تقریبا کونړ تاسو به تر معلومه دي چې درې بندونه نه دي یو بند نه دي درې بند دي کنه یو چې په نامه د شال دی بل په نامه د ساګي دی او بل په نامه د سورتاق دی دا درې فاز دي د کونړ سیند باندې بندونه هر بند تقریبا 900 میگا وات تولید برق کولای شي او هر بند تقریبا 1.2 میلیارډ ډالر تمامېږي نو هغه وخت کې موږ دغه خلګي راتل ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ویل چې دغه وبو باید عاجل مدیریت کو چې دا لاړ نشي هغه نشي خو دا د سیده چې تاسو دغه دومره غټي پیسې په دا بند باندې ورکوي در حال چې کولای شي په دې باندې په ټول هیواد کې نور بندونه جوړ کړي چې کولای شي تر دې اندازې پورې یعنی اقتصادي تمام شي یعنی د خپل د پیسو د شتون موضوع هم باید سره مد نظر ونیسي نه یو خبره ده چې تاسو پښتنه د نیوکه دا یعنی زیاته ورته ویل شو چې د ډاکټر غنی حکومت لسګونه میلیارډ ډالر د ورلد بانک او اسیا بانک نه اخیستل په دغه باندې او پامدی کونړ باندې پامدی نورستان باندې د کاسا 1000 پروژې پاکستان ته د تیرولو لپاره بيخي هوکرم ورکړی وکارم شروع کا او په کونړ باندې درې بندونه نه جوړم ځکه چې مصرف پیډي راځي دا خو دلیل نشو نه د کونړ بندونه وګوري کاسا 1000 خو دغه خو یو ریجنل پروجیکټ کنه د ټولو هیوادونو یو پروژه هغه فاینانسینګ د افغانستان حکومت له خوا نه کیده ډونر له خوا پیسې راتلې ډونر دغه فاینانسینګ کیده او موږ ته کې غټه پیسې پاتې کېدل موږ خو دې لپاره خوشاله لیکن د کونړ بند خو تاسو ته به تر معلومه ده چې هیڅ ډونر هغه لپاره نه فاینانسینګ نه پیسې ورکولې او حتی زموږ ورلد بانک زموږ پروپوزل نه مانه چې د بيخي پروپوزل به د مخکې کوه هغه نه مانه ځکه چې د ویل چې تاسو خپل همسایه هیواد سره معاهده نه لري د جنجالي دی او بل د ډیر قیمته تمامېږي یعنی دا پروپوزل سطح ته بيخي نه رسیده ګرچې د شال د بند سروي فیزیبিলিټي شوی و چې د اثبات رسول پری فیزیبিলিټي شورته وي شوی و چې د اثبات رسول چې وسو اته میگا وات برق تولیدي لیکن دا قصه دغه سی یعنی د سينو چې موږ پیسې درلودل او نه وغوښته چې دا کار وکړو پیسې چې د کسوي هغه خپل استراتیژي تعینول زموږ چې کومې وي موږ نو دومره توان نه درلود صحیح ده او جالب ده لږ راته بحث وکړي چې کونړ سین طالبان وایي چې موږ باندې بند جوړو او وس خپل زعیم ملاحبت الله ټول ته امر کړی دی چې داخلي شرکتونو سره په دې رابطه باندې خبرې وکړي یو څه سلیبریټیان دی هغه د 200 میلیون ډالر د چندې راټولولو یا د مرستو راټولولو کمپاین شروع کړی دی دا څومره د امکان پذیره خبره ده بل دا چې د کونړ تاسو ول چې حکومت ورته پیسې نه لري والله چې خلک ورته د جیب نه
د خلی مړی وي تیار یو چې ورته ویني سو په کونړ راته بند جوړ کړي دا خبره مخکې تاسو لم کولای شو چې اوس طالبانو ته کوي ګوره د یو شی باید یو هغه ولري یو تخنیکی منطق ولري چې سړی باید یو قدم پورته کړي کنه مثال زه تاسو ته وایم د کونړ تر اوسه پورې پریفیزیبل د یو باندې د ساګیو د سوتاخ تر اوسه پورې چې نه دي شي د شال یوازې پریفیزیبیلیټي شوی ده تاسو چې باندې جوړوي باید فیزیبیلیټي وکړئ د هغې وروسته باید سیسمیک انالیزس وکړئ چې تحقیقات جیوتخنیکي او د زلزلې باید وکړئ د هغې وروسته باید پریلیمینری ډیزاین وکړئ هغه اساسي ابتدایي ډیزاین تفصیلي ډیزاین وکړئ بیا لاړ شئ ساختمان ته دا خو د کونړ بند د تخنیکي له لحاظه دا خو څه خاکي بند نه دی داسې چک ډم نه دی چې بس کابل سیند وي پل سوخته سره هغه لګوم پکې کنه د خاورو دیوال پورته کوم بس چې دلته اوبه لږ هغه شي ورو شي کنه چې بس زه پکې دا خو داسې نه دی کنه د کونړ خو دومره سټیپ باندې راځي اوبه په هغه غرني سیمه کې چې د هغې د بند ډیزاین زه فکر کوم چې په منطقي کې ډیر کم کسان د هغې تخنیکي توانایي ولري چې هغه بند ډیزاین کړي زه فکر نه کوم چې مثلا زموږ ریجن کې څوک د هغې ډیزاین وشي کولی مجبور یاستو چې مثلا یا ترکانو سره خبرې وکړو یا اروپایانو سره چې حداقل د هغې ډیزاین باندې باید پوه شي کنه چې څنګه هغه بند ډیزاین کړي داخلي خو زموږ نه امکانات نشته دي دا داسې نه دي چې افغانان امکانات نه لري هغه منطقه کې دغسې بند ډیزاین امکانات نشته دي دوهم په 200 میلیون ډالر شو دوی ولې زه نه پوهېږم چې 200 میلیون ډالر باندې دوی څه کوي د بند یوازې د شالې د جوړولو لپاره حد اقل 1.2 میلیارد ډالر ته ضرورت دریمه موضوع چې زه غواړم تاسو ته وایم چې د مدیریتي له لحاظه کنه زه تاسو ته بیا هغه د کسان چې بس تاسو پیشتر ویل کنه چې هغه سلیبریټیان دي کنه لیکن دا کس چې نیوی تلای هغه سیمه نیوی لیدلی کنه او پوه نشي چې مثلا د کونړ بند څه معنا لري او عادي په یو وړوکی سیند باندې کنه چې اوبه ورو روانې دي په هغه باندې سیند څه معنا لري دا ډېر ښه توپیر لري توان فرق لري تخنیکي لحاظ زما د تخنیکي فکر له منطقه دا فقط یو پاپولیستي قصه ده فقط ځان ته یو حیثیت جوړول دي چې کویا کې موږ د افغانستان واکمنان یاستو د افغانستان ملي منافعو لپاره فکر کوو زه ډېر هیلهمند یم چې آخر د ورځې کې د هغه باندې زموږ یو متل دی کنه چې پلاو لاندې بولي رانوځي چې دوی د کونړ د سیند لپاره کوم معاهده امضا نه کړي چې پکې سرحد ومني کنه چې دا تر داسې پورې ستا اوبه دي دوی خو نه زما اوبه دي کنه یعنې زموږ ډار د دې نه دی او د تخنیکي له لحاظه که طالبان په اختیار غواړي چې افغانستان لپاره د اوبو مدیریت وکړي او پاکستان لپاره د اوبو کوم چې اوبه ورته ورځي د هغې مدیریت وکړي نو موږ ډېر تخنیکي تفصیلي بندونه ډیزاین شوي لرو ولې هغه نه شروع کوي ولې باغدره نه شروع کوي ولې سایات نه شروع کوي ولې پنجشیر نه اوبه کابل ته نه راوځي دا ټول پاکستان باندې چې اوبه ځي هغه کمیږي اوبه کنه مدیریت اوبه کېږي او هغو لپاره موږ اړینې اړتیا هم لرو همدا اوس دستي تفصیلي ډیزاینونه ټول شیان هم شوي دي آماده د ساختمان او کم مصرف هم دي صحیح او تاسو ویل چې ډاکټر غنی پاکستان سره هوکړه نه کوله د کونړ سیند په رابطه باندې خو زه داسې خبر شوم چې په د اخیر وختو کې رښتیا تاسو ماته مرکه کې ویلو تیر مرکه کې چې عمران خان غوښتل چې څه موضوع وشي یا هوکړه وشي د کونړ سیند په رابطه باندې لکه دا موږ خو څه پرې ودلو چې پاکستان هیڅ کله په کونړ سیند باندې ډیم نه پریدي بند نه پریدي مګر زه داسې خبر شوم چې ګواکې عمران خان غوښتل هوکړه وشي څه ډول هوکړه وشي د عمران خان هوکړه چې موږ ته جالبه وه دا وه چې اکثرا چې پاکستان راځي چې هوکړه وکړي مثلا د اوبو د مدیریت لپاره لکه چې ما تاسو ته ویلي په هغې کې وایي چې راځئ موږ تاسو څخه یو معاهده امضا کړو حقوقي معاهده که نه چې دا اوبه څنګه مدیریت شي حقوقي معاهده کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اول درته وایي چې ښه صحیح ده حقوقي معاهده کې دا ستا سرحد دا زما سرحد فقط دغه غواړي چې کوم شی چې موږ ویل چې هیڅ کله نه کوو د کونړ موضوع چې کوم عمران خان پورته کړې وه دا جالبه ځکه موږ ته وه چې عمران خان ویل چې دغه موضوعات چې د باردار اوس موږ لرو دا یو څو وخت لپاره تاسو فکر کوئ چې بیخي پاوس لیکن پښتونخوا ولسونه برق ته ضرورت لري همدغسې معاهده چې عمران خان موږ ته وړاندیز کړی چې کومه معاهده چې مثلا تاسو ازبکانو سره لرئ که نه چې د ازبکستان په کال کې دومره برق اخلي په ډسکاونټډ پرایس باندې که نه په تخفیف باندې موږ سره د کونړ بند جوړ کړئ کوم برق چې تولیدېږي موږ ته ووایي چې مثلا که 1000 میګاواته برق تولیدېږي 1500 تاسو ورکوئ پښتونخوا ته په تخفیف قیمت باندې 1500 دې ستاسو وي هېڅ ستونزه پکې نشته یعنې موږ ته دغه آفر د عمران خان جالب آفر
بیل دین چې موږ په دې کې کوم معاهده امضا کو کوم واټر ټریټي اګریمنت امضا کو یوازې بند جوړ کړي د بند مطابق موږ سره یو معاهده امضا کړي چې تاسو پښتونخوا ولسونو ته دومره برخه ورکوي یعنی موږ ته د معاهده یعنی هم د تخنیکی لحاظ او د هم د اقتصادي لحاظ منطق درلود هغه وخت موږ د سپورت کړل چې د لپاره نه بانک جهانی نه IMF پیسې ورکړي یوازینی شی چې د عمران خان اقتصادي مشاور کابل ته راغلی و هغه موږ ته وړاندیز وکړ چې موږ باید پرایویت انویسټران پیدا کړو هغه کسان چې هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لپاره یو کنسورسیوم برابر کړي او د کنسورسیوم دغه بند جوړ کړي دا یوازینی د حل لاره ده چې دا لپاره باید فکر وشي یعنی تر دومره کچه پورې دا خبره شوې دغه زما معلومات دي خو ما اوریدلی دي چې پاکستان د کونړ سیند په سر باندې کڅوک یو ویلم تیری وجلم پکړی دی وجنیم مثلا هغه جاپانی هم وجل شو اول خلاته وای چې ارک ته هغه وخت کې دغه سړی په د وجل کېدو پر رابطه څه جزئیات رسیدلی خلکو چې پاکستان وجل دی او د کونړ سیند د مهارولو په وجه باندې وجل شوی دی بل دا چې رښتیا پاکستان د کونړ په سیند د هر کار لپاره خلک وجلی یاره د سې چې دغه اوس د وجلو کنه د قصه ډیره مغلقه ده چې تاسو وایي چې د فلان کې دا کار کړی دی هغه چې کوم راپورونه راتله کنه یو خدای عیني قصه وی د نه ارک چې کوم راپورونه عمومي قصه ده او عمومي قصه وی کنه چې مثلا میډیا کې کیږي یعنی زما هدف دا دی چې مثلا ناکامورا چې موږ ته اول راغی چې وفات شوی دی او وژل شوی دی په هغه کې په جلال آباد کې هغه د ګمبيري دښتې د کانال هغه بانی و دا څو کسو چې دا جوړ کړی و کنه دا پر مخ وو کنه د دې هغه کو دغه وژل کېدل مثلا تر اخره پورې طالبانو په غاړه وانه خشته کنه قبل شي ناشناس افراد دا کس وژل دي کنه نو د تر شوی دي نو د دې تفصيلات اوس نه دي معلوم چې دا ناشناس افراد څوک ول کنه او چا ورته ویلو چې دا کار تاسو تر سره کوي ځکه چې ناکامورا خو ډیر وخت نه په افغانستان کې په غسیمو کې هغه درلود فعالیت درلود نه الهام او تکسب چې تاسو هم دغه په مرګ باندې نه استي خبر نو د عمر خو زم منګم پویګو چې نه په خبر دغه طالبانو تایید نکړل ما ویل چې ولسمشر تاسو ته ډیر دقیق جزئیات را رسیدلې د دې قضیه خو زه نه پیغام چې ولسمشر صاحب ته دقیق جزئیات رسیدلې وي کنه رسیدلې تخنیکی لحاظ د اقل زموږ فکر همدومره او زموږ برداشت همدومره دی لیکن یو شی زه تاسو ته هم چې څوک چې وایي چې ناشناس افراد یو کس وژلی دی دا ډیر مغلقه دی چې تاسو وایي چې فلان کې دا کار کړی بسم الله کې دا کار کړی خو په بل عموم توګه باندې په افغانستان کې چې په حساس موضوعات باندې لکه چې د اوبو مدیریت لکه چې ما تاسو ته ویل کنه مثلا موږ په غربي بندونو باندې کار کوو زموږ عسكر شهیدان شوي دي او د ختم چې موږ په کوم بندونو باندې کار شروع کړی دی یا کوم کار تر استادو مچالغو بندو ګور موږ او یا کسان شهیدان لرو په مچالغو باندې کنه یوازې دغه د ساتنې لپاره یعنی یو بند او یا کسان شهیدان درلودل د لپاره چې هغه تاسو اشاره کړئ چې دا د خواته وژنې پاکستان کولی اخواته خو تاسو مونږ چې ایران کولی یعنی تاسو هغه تاسو ویل چې ایران کې یعنی زما هدف دا دی چې بل یعنی زه درته وایم چې څوک چې د افغانستان په داخلي او هو کې مدیریت کې زحمت هست دی همیشه ځان خطر سره مواجه شوی صحیح ده او حکومتونه پر ضد دي تاسو د جمهوریت پر ضد دا به غټ طالبانو ته په خبرو کې پیغور وکړي چې پنځشیر سین راوړوي کناریان هستي د شل کال کې جمهوریت نرنو چې پنځشیر سین کابل ته راوړولې پروژم و نقشم و هر شی نه نقشم کابل وچو 2019 طالبان کې راوړي نه 2019 کې موږ ځکه چې موږ ټول کارونه تر سره کړی دي کوم چې هغه وخت زموږ وخت کې ناری کېدل خو هیڅ نه ول خو لا پریفیزیبিলিټی ستادي نه وشه د پنځشیر او تفصیلی ډیزاین موږ خلاص کړو په 2019 کې خلاص شو یعنی هغه تفصیلی ډیزاین چې باید د سیاد نو براشي د ګلبه د پنځشیر د وبو چې په شمالي باندې راشي په کابل کې په 2021 په جنوري کې خپل شاهدم چې تفصیلی ډیزاین دغه ولسمشر ته کنه چې تغیر شو څو وخت وروسته حکومت بیا وپرځیده یعنی هغه کارونه تقریبا چې موږ تر سره کړی دي موږ وایو چې دغه تاسو غواړئ چې اړتیا د شای مدیریت شي هغه ته ادامه ورکړي چې د اوبو مدیریت شي او دا پنځشیر سینم په دې تیر شلو کال کې د پاکستان د خاطر نه راړول کېده وسم نه راړول کیږي
نو مثلا د کابل جدید یوازینی جنجال چې تاسو زغوارم چې وایم کنه مثلا کابل جدید زما یادېږي زه له نوې پروژې کې داخل شوم عادي انجینر وم زموږ د بورډ مشر اسحاق نادری صاحب نومېده موږ یو کابینې غونډه کې هغه درلوده پریزنټیشن درلوده د کابل جدید دا ډېر ښایسته پلان شوی دا ټول کیسه برابر شوی او په دې باندې تقریبا جاپانیانو 9,000 پانی تحقیقات کړي یعنی دومره ستر تحقیقات زه فکر کوم چې د افغانستان په هیڅ بله پروژې باندې نه وي شوي کله چې دا پریزنټیشن ختم شو خو قصه خلاصه شوله موږ ویل چې دا خو واقعا یو ډېره منطقي پروژه ده د هرې لحاظه ټولو ومنله خو مخالفت چې سره پیدا شو چې دغه اوبه چې تاسو دې ښار ته راوړئ دا اوبه چې دی دا فیزیبل نه دی موږ ویل چې خو په دې باندې تحقیقات شوي دي څنګه فیزیبل نه دی نه یو ویل چې دا قیمته تمامېږي لاړو بېرته ما جربې وکوله تقریبا 6 میاشتې نور مو بېرته له سره راپورونه برابر کړه جوړ کړه چې دغه دی دا یې ثبوت چې دا اوبه اقتصادي دي چې دا به مو بېرته به چې راولو نه دا هغه نه دي تاسو اوبه پمپوئ سیاد دا پمپ چې دی دا غلط کار دی په کابینه کې مشهور وزیران ولد کرزي صاحب په کابینه کې چې د دې کار مخالفت کوي مثلا شهرانی وزیر دی اوبو د معدن مثلا په دې کار کې چې دی مخالفت کوي چې مثلا د پنځه سین مدیریت مثلا حسن عبداللهی وزیر د شهرسازي او چې د اوبو مدیریت هر کله چې د کابل جدید د اوبو د مدیریت سوالونه موږ پورته کوو د ځانګړو کسانو لخوا د دې پروژې د اوبو د مدیریت په اړه سوالونه پورته کوي هیڅ څوک به موږ ته نه ویل چې دا کار څنګه جوړ خو طبعا کله چې تاسو د اوبو مدیریت په سیاد باندې کوي د پنځشیر په سین باندې کوي په د شوتل په سین باندې کوي دا ټول په ډاون سټریم چې پاکستان خواته سي په دوه باندې تاثیر لري د پاکستان ته چې کوم اوبو زی کوم اوټ فلو چی زی دا 80% تقریبا 70% یوازې د کونړ د سین زی صالح نور چې دی دا د پنځشیر د سین دی د کابل خانه ورته او د سیاد خانه چې د کوم شاخي ورزي کنه دغه شاخي دي چې ورزي نو طبعا چې په دوه باندې د اوبو د کوم مدیریت چې تاسو راګرځوي دا رومرو تاثیر لري نو زما وړاندیز طالبانو ته هم دا دي چې د دې په ځای چې تاسو $1 میلیارډ پروژه چې لا تر اوسه پورې څو پاڼې دقیق هم نه دی شوی ترسره کوي ښه به دا وي چې دغه پروژې چې تفصیلي ډیزاینونه شوي دي دغه دې راوړئ ځکه چې کابل اوس خپله د څښاک اوبو د شتون سره مخامخ دی صحیح طالبان د فیزیبیلیټي نه دا شاید څه کوي هغه فکر کوي بند به یو دیوالي کومندان هم خپله یو ځانونه جوړ کړی او بیا چې اوبه یو بله خبره لکه سړی چې خبره کوي په د کابل سین باندې لکه اوس خو کابل سین خلک دی ته وایي چې د سروبي بند په پروت دی درونټي بند په پروت دی او بیا د سيزي کونړ سین ته دا ورګډيږي په دې سین باندې هندستان یو وخت کې افغانستان د پاره ځنه پوهیږم چې دا څومره اختیار و 250 بندونه زه فکر کوم هغه د کابل سین په نوخار کې چې کوم وخت ورته کابل سین وایي کنه یا اخوا تخته په خبر کې نو دی ته وایي د هندیان او پاکستانیان هغه کې کونړ سین پنځشیر د کابل سین ټول شامل دي په دې باندې 250 بندونه ډیزاین کړیو پیسې ورکولې او دغه امکانات موجود و چې په دې کابل باندې یو څو نور بندونه هم جوړ شي جمهوریت وای دا کار ونه دغه معلومات ارقام موږ سره نشته یعنی کوم چې زموږ زمانه کې وی چې کومه فرد اندیانو له خانه راغلی وي موږ سره نو موږ د هندوانو له خانه چې دا کوم فاینانسینګ موږ ته شوی د سلما د بند جوړولو لپاره دا ډیره غټه پیسې ده تقریبا 3.5 میلیون ډالر په دې باندې لګښت شوی و د سیبل چې ان سلما بند خټول د هندستان په پیسو جوړ شو د په لګښت باندې جوړ شو یعنی بل د کوم افر چې د هندستان له خانه راغلی وي چې د کابل سین باندې د بندونه جوړیږي د کوم افر موږ سره موجود نو ګرچې موږ ډیر هر چیرې بتلو زموږ پریزنټیشن زموږ لاس کې څوک د فاینانسینګ وکړي زموږ د بندونو لپاره تقریبا موږ 4 بند هغه کړی لیست کړی ول او دغه مو هر بین المللي کانفرنس کې دغه پریزنټیشن کو او دا مو خلکو ته په ثبوت رسو چې د اقتصادیت لري دغه لپاره څوک پیسې ورکړي هغه یوازې د کابل سین باندې نه ول ټول هیواد باندې خو دغه کوم خبر چې مثلا دقیق هندستان موږ ته کوم افر راکړي دا خبر دا د دوی رسنۍ ویلو هغه وخت کې ډیر واضح د تاسو د مچلغو د بند یادونه وکړه چې اویا کسان موږ شهیدان په ور کړی دي پاکستان مخالفت کو د مچلغو د بند د پکتیا د سیده شي خو په ظاهره خو پاکستان هیڅ شي مخالفت نه کوي مثلا ایران سره نه میاش د ول ورځ نه معلومیږي کنه
کنه او د ایران مخالفت موږ سره ډیر واضح دی. مثلا ایران چې کله مخالفت کوي کمال خان بند سره مخالفت کوي موږ ته رسمي مکتوب راوستو تحقیقات موږ ته راوستو یعنی ایران مخالفت د سیدی چې تاسو مکتوب دراسته اته ته وایي چې زه د شي سره مخالفت لرم ځکه چې دا زما د معاینه هغه دی. پاکستان هیڅ کله موږ ته هیڅ کله نه دی ویلي چې تاسو دا کار مکوئ، دا کار غلط دی، دا کار داسې دی، دا کار داسې دی، یا دا کار موږ نه غواړو، یا دا کار زموږ د پالیسي خلاف دی. یعنی تر ډیره حد پورې چې موږ غوښتو چې یعنی خو په لبا د مرغه ولې یو وری وایي چې دا د کونړ سیند باندې که تاسو بند جوړوي زلزلہ به درته وغورځي. دا خو تخنیکی تفصیلات دي. په دې باندې د یو کس دی یو بل هغه کړی دی نامي کار کړی دی فتح الله ګندپور نومي یو طرح ور کړی و په زمان کې انځ یو لخت ور کړی و چې دغه چترال نه تونل وباسي په دغه کې 2 کیلومتر تونل وباسي د ټول وبدي د چترال نه را دی خواته کې پاکستان خواته دا به هر چیرې په خپل پریزنټیشن سره لګیو ته د نواز شریف پورې خدای براون هر چیرې به چې دغه تونل وباسي هغه وکړه. دا زموږ خپل هغه د پښتونخوا کس دی ډېر خدمتګار کس دی هغه لپاره نو هغه ولسونو لپاره نو تخنیکی له لحاظ باندې دغه کس دغه خواته کسان هم ډېر زحمت ایستدي چې دا په اثبات ورسېږي چې دا زموږ کیسه ده یا دا کار امکان باندې امکان نه لري یا یعنی مختلف تخنیکی دلایل د زلزلو لامل اختیار ته چې باندې امکان نه لري په کونړ سیند باندې نو کدي زلزلو له وجې نه بندونه امکان نه درلودي. خو په جاپان کې یو بند نه وي، په چین کې به یو بند نه وي، په ترکیه کې به یو بند نه وي، په هندستان کې چې تر ټولو غټ شمالي خواهی چې هیمالیا غرونه دي په دوی کې به یو بند نه وي کنه. دا څه نه دی، دا خو فقط کېدای شي د جوړولو قیمت پورته شي او عمیق تخنیکی ډیزاین ته ضرورت ولري، لیکن نشونه کار نه دی. ډیره جالب ده په ډالې بند کندهار په دې باندې زه خبر شوم چې په واضح ډول پاکستان مخالفت کاوه. پاکستان مخالفت ډالې بند خو په خوانه جوړ شوی او هغه خاکی بند وکړ لکه چې ما تاسو ته ویل زموږ زمانہ کې موږ ویل چې راځي د دې بند لانور هغه وکړو ایکسپانشن دی راشي لانور موسات ورکو او د دینه تولید برق هم وکړو. صحیح تولید برق موږ د لپاره شروع تفصیلی ډیزاینونه موږ شروع کړل د لپاره موږ لپاره ول بانک هغه کو د درې فازه درلودل. دوام فاز 2013 کې تکمیل شو. دریم فاز چې تقریبا چې د اوبو مدیریت تر 900 میلیون متر مکعب کول د دریم فاز برخه نو هغه لپاره تفصیلی ډیزاین ضرورت او تیوار جوړولو لپاره ضرورت بانک جهانی طبق معمول کله چې په یو سرحدي سیمه کې کومه پروژه تطبیقي نو بیا همسایه هیوادونو ته مکتوب لیږي چې تاسو مخالفت نه لري. په جالب دا و چې و پاکستان د مخالفت کړی بیا بانک جهانی موږ ته ویلي چې پاکستان د طالبان باندې مخالفت لري. بیا موږ په دې باندې تحقیق وکړو بانک جهانی مو د تقانی کې چې د طالبان د پاکستان ته نزي د دې نه دي تقریبا خو زمون کاری تقریبا شپږ میاشتې شاته واچو تر شپږ میاشتې نه تقریبا 9 میاشتې لاس میاشتې کار شاته ولګیدو. بیا موږ د ټول تحقیقات بانک جهانی ته ورکړ چې د دالې دم هغه چې د ارغنداب ولسوالۍ کې د زیهامون هلمند ته زی الته یو سیمه د سیده چې سرحد د پاکستان سره راځي الوره چورته وای کنه کویټه کې د بلوچستان ایالت کې دی الته شته د راځي لیکن دا غیر مستفید شون کې پاکستان نه دی دا بیرته زی سیستان بلوچستان ته زی دا ایران ته زی نو په دې جنجال باندې باید ایران اړیزه کړې و په دې دالې باندې نو پاکستان خو هغه دوی متحد المال خپل مخالفت کوي که څوک نه پښتنو کوي. یو بل لانجه ترازو افغانستان خو هر شي لانجه ده هریرود په سین باندې او امو سین باندې تاسو کویل چې لانجه دومره نشته خوشته ده خوشتپی سین باندې د منځنۍ اسیا د زینو هیوادونو نوم وته د شینواری ورته نوم وایي تاسو په دغه کې ورته ناف وایي حتی ځنې سیاست چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیاست نه متاثر او د افغانستان هغه ډیر ښکارا راوتل چې دا ظلم د خوشتپی کانال په دې کې د خو ډاکټر غنی شروع کړ اول خدای چې لانجې پکې څه دي هغه هیوادونه پکې څه تاوان کوي اموسین نه د وبو پر اګرځولو کې زموږ لکه 25% حق دی دا حق څومره دی او بل دا چې خوشتپی کانال څومره ولوي پروژه وا یاده څومره وخت تاسو په لیکړه ول نور مخکې لانړي د سې چې اموسین لپاره کوم
حقوقي معاهده شتون نه لري. دا داسې نه ده چې یو سیند او چې د یو کس وي کنه، یعنی چې د یو مملکت وي کنه. د ټولو هیوادونو نه بهیږي، هر هیواد کولی شي چې خپل حق ځینې کې کنه استفاده کوي کنه، حق واخلي کنه، چې تقریبا زمونږ د مساحت له وجې نه د هیواد د مساحت پر اساس باندې او کومه سرحد چې موږ د امو سیند پر غاړه لرو کنه، د هغې پر اساس باندې 2.1 کیلومتر مکعب به زمونږ حق کېږي کنه. یعنی دا زمونږ حق دی، زمونږ مطابق د دې سرحد چې سیند سره لرو، کوم مساحت او حجم د هیواد چې زمونږ دی او د نفوس حجم چې دی کنه، دومره دغسې سنجش کېږي د دغسې سیندونو حق. یعنی دا داسې نه دی چې کوم ځکه چې د دې سیند سرچینه د هیڅ هیواد نه ده کنه. په دې در سره مخالفت وشو په هغه وخت کې دقیقاً ځکه مخالفت علني مخالفت د دې ونه شو چې ګویا چې موږ دغه کوو. موږ ته ویل چې که تاسو دغه کانال ژور جوړوي نو موږ د پخوانه هلته تاسیسات لرو. تاسو باید زموږ د هغه تاسیسات موږ ته تاسو متضرره کوئ او زموږ هغه تاسیسات متضرره کیږي. اوس تاسو د اوبو په مدیریت کې او ترانسباندري واټر منیجمنت کې زه غواړم چې یو اصل ته تاسو پام راوړم. کله چې تاسو یو معاهده یو هیواد سره کوئ او غواړئ چې خپل هیواد کې مثلا د امو د سیند استفاده کوئ، برسیره پر دې چې حتی که تاسو د بل هیواد سره معاهده نه لرئ د سیند هغې غواړئ، نو تاسو حد اقل باید سروې ولرئ او وګورئ چې د هغه هیواد باندې څومره ستاسو د دغه کار تاثیر اچي. دا یو اساسي اصل دی. پاکستان هم دوست تاسو وګورئ بل کار چې کړی دی چې هغه ډېر یعنی هوښیارانه کار دی. په همدغه سیند باندې چې د کونړ د ورزي داخل د پاکستان کې سیندونه بندونه درګرد شروع کړي په جوړولو باندې کنه. کله سبا ورځ دوی سره موږ معاهده کوو نو د دې ټولو بندونو حق باید موږ په اصل په سرچینه کې باید ورسره ومنو. دا اصل دی په ترانسباندري. یعنی ځکه چې هغه خو استابلیشد هغه دی کنه، انفراستراکچر دی کنه، هغه جوړه شوې زیربنا ده، جوړه شوې زیربنا خو ته باید حق ورته ومنې کنه. دا اصل دی. زمونږ شمالي هیوادونه چې ول ډېر پرمختللي ول او دا پرمختګ په خپل زور نه کړی، دا خو د شوروي نور پاتې پرمختګ کنه په سل کاله چې د شوروي د اثر لاندې ول دوی هلته تاسیسات جوړ شوي، بندونه جوړ شوي، زراعتي مځکې وي. دوی ویلي چې دغه کار چې تاسو کوئ زموږ پر دا شته زیربناو باندې دا ناوړه هغه کوي تاثیرات لري. هم ازبکستان دا دعوا وکړله او چې اساسي کس ازبکستان و چې دې دعوا یې کوله. خو هغه وخت کې چې د قوشتېپې کانال موږ شروع کوو، مخکې د دې نه زمونږ هیات لاړ ازبکستان ته او د ازبکستان هغه ټول تاسیساتو لیست موږ رسمي د ازبکستان حکومت ته راوغوښت. موږ پوره په دې باندې پوره تفصیلات یو تحقیق وکړو ځان سره چې که موږ دا دومره اوبه راګرځوو، آیا ازبکستان ته موږ کوم نقص رسوو که نه رسوو. نو موږ زموږ د کوم اوبه چې موږ راګرځولې دي چې تقریبا 2 کیلومتره مکعب اوبه چې دا یې لا 1% نه کېږي حد اقل. خو په هر حال نه هیڅ یو هیواد ته د هغوی اوسني زیربناو ته نقص نه رسېږي. صحیح. او د پروژې ته د کمې خوا نه څومره پانګونه یا بودیجه تاسې ځانګړې کړې وه او څو فاز هم رسولې وه؟ یو وخت کې دا د جمهوریت تللیو ملګرو چې طالبانو دا پروژه څو فازه افتتاح کول نو چغې وهلې ویل چې دا خو دې پورې موږ را رسولې وه، طالبان یې مخته باید ورسوي. طالبانو سره وایي چې پیسې ختمې دي او مخته نشي تللی یا لانجې دي. تاسو پکې څه وایي؟ په تدارکاتو کې تقریبا 2014 نه تر 2021 پورې په ټولو تدارکاتو کې چې موږ سپما وکړل تقریبا 9.6 میلیون ډالر. دغه سپما پیسې هغه پیسې چې په دې په دغه مټ باندې د اوبو د ټولو مدیریت برنامې په افغانستان کې چلیدلې، من جمله قوشتېپه کانال لپاره هماغه وخت لا کار نو شروع چې د انکشاف ملي شرکت په اکاونټ کې تقریبا 8 میلیونه ډېرې پیسې انتقال شوې وې د دې پروژې لپاره. دا د سی وی چې یعنی په جمهوریت زمانه کې هم د پروژې لپاره پیسې موجودې وي. سپما شوي پیسې موږ د خپلې بودیجې نه درلودې ځکه چې موږ ته په دې بیخي موږ یقین درلود چې څوک موږ ته پیسې نه راکوي، دا بیخي زموږ سر خلاص و. او د دې اوس چې اوس دا خلک وایي چې طالبانو یا پیسې نه لري یا بل نه لري، زه فکر کوم چې شرکت انکشاف ملي هغه وخت هم اساسي بودیجه ځکه چې شرکت دی کنه، شرکت خو بیا عایداتي سرچینې هم لري کنه او کارونه پر مخ بي. زه فکر کوم چې د قوشتېپې د کانال لپاره اوس هم د داخلي منابعونو پوره کافي بودیجه شتون لري چې دا کار پر مخ لاړ شي
شي او ل نیک مرغه زمونږ طالبانو ته خالی هغه پاتې نه خزانه یعنی د سی بانکرپټ مملکت نه پاتې. صحیح ده. دا د بندونو جوړولو خبره تاسو وکړه. د جمهوریت ملګرو د ډاکټر غنی دوره د اوبو د مهار لوجه نه طلایی دوره بلله، دویمه طلایی دوره. او ډاکټر غنی بخپل ویل چې د افغانستان اوبه به زه شفاعت وګرځوم چې الله تعالی نه بیا د قیامت په ورځ باندې ماته شفاعت وکړي. خدای دې د ارمان پوره کړي. خو پوښتنه دا ده چې زمونږ اراده د اوبو د مهار لپاره هم د ډاکټر غنی په وخت کې دومره و چې په امتیاز طلبۍ باندې بندونه جوړېدل. بغلان کې اوبه نه وي او بند ورته دغه شوی منظور شوی او کنه دا څنګه کیسې وي؟ منظور شوی خو بیرته زموږ له خوا وګرځول شو کنه مګه اوس نه په بغلان کې څنګه په ډاک باندې تاسو بند منظور شوی کله چې موږ حکومت ته راغلو نو تقریبا د 2014 او لسم کې درته کوم تاسو د بندونو د مدیریت لپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی اعلان وکړ چې بندونه د اولویت دي د اوبو مدیریت. بیا د مختلف وزارت خانونه غراتلی پروژې راتلی، مثلا وزارت زراعت آبیاری و مالداری به پروژې لګلې د بندونو ځکه چې د زراعت بندونه هغه مربوط کېدل. وزارت انرژي او اوبه هم د بندونو په اړه خبرې کولې ځکه چې هغه ویل چې سورس زما موضوع ده. خو ولسمشر به دې ته کتل چې دا هغه د غیر منطقي قصه ده. هغه لپاره چې د اوبو مستقله اداره جوړه کړله او زموږ ملګری پراس کې او تکل صاحب ډېر زحمت وایسته او آفرین دی ویز اوس ناوال نه لرم چیرې دی. کله چې زما یادېږي چې د وزیر صاحب د انرژي او د اوبو نه چې عثماني صاحب نه زموږ ته یو لیست راغی تدارکاتو ته د بندونو، نو هغه لیست د بندونو داسې جوړ شوی داسې نه و چې مثلا د یو تخنیکي د ملاحظاتو د ډیزاین او د فیزیبیلیټي پر اساس جوړ شوی وي. د بندونو ویش هم د ملیتونو پر اساس وکړه. د فلانکي ولایت چې یو بند جوړی د بسمداکي ته باید یو جوړ کړي، فلانکي ته چې یو بودیجه ونیوله بسمداکي ته باید یو بودیجه ونیسي. د بندونو سره همدغه سي چلن کېده د جوړولو لپاره. کله چې موږ د دې مخالفت کوو ټول ولس به موږ سره درېده، زموږ پر ضد به درېده، موږ ته به ویل کېدل چې دوی چې دي د فلانکي ملیت ضد دي، دوی چې دي نه غواړي چې فلانکي ولایت کې کار ښه پر مخ لاړ شي. د جنبش روشنۍ مظاهره خو تاسو ته معلومه ده کنه، برق ویل چې دا په دې لار امکان نه لري، پلیاز د خدای په دې لار راشي. هغه خلک وایي چې نه تاسو موږ سره جنجال لري. خو په هر حال دغه سیاسي جنجالونه به هم جوړول ډاکټر صاحب اشرف غنی ته همدغه ریفورمونه چې راغلل. همغه لپاره چې موږ اعلان کړل چې دا ټول بندونه کنسل او د لپاره باید اول استراتیژي د ملي د اوبو جوړ شي او تخنیکی ملاحظات پر بنسټ ولیدل شي چې کوم چیرې باید بند جوړ شي کوم چیرې جوړ نشي. همغه چې موږ یو ولایت لیست کړل او یو ولایت لیست کړل څلور څلوېښت نوي بندونه پکې ډیزاین کړل. دقیقاً پکې مد نظر ونیو مثلا هغه کې د بغلان بند وته کنه چې هغه کې بغلان کې باید بند جوړ شي ځکه چې هغه یو لسونه هغه دی تاریخي په وجه داګ باندې منظور شوی او څو دانې په وجه داګ منظور شوی بندونه د عثماني صاحب د خوانه هغه اصلا هغه لجنزار ورته وي په دری کې دغه سیاوي مزکه وکنه په بغلان کې الته دا بند نه جوړیږي کنه. تاسو ډیر غواړئ چې هغه مثلا ډیر هغه انکشاف ورکړي. موږ ویل چې تاسو د بند په ځای خیرازي او کانال جوړ کړئ که غواړئ چې د خلکو زراعت وده وکړي، احتیاج چې غواړي د خلکو ته کار وکړي. دا یو زما یادېږي مثلا قندوز کې هم داسې بندونه ډیزاین کړي ول کنه. مثلا زموږ اساسي بندونه ټول پاتې ول. مثلا موږ ویل چې ولې تاسو باغدار بند نه جوړوي کنه. باغدار ته ټول اساسي بند په کاپیسا کې او په پنځشیر سین باندې هغه بند به دوی خوشی کو تمام ورځ بلګي چې صاحب شاوروس جوړ شاوروس صحیح دی چې اوس یو بند دی موږ دا منو چې اوس تر سره شوی دی پرې پیسې لګېدلې دي، لیکن د شاوروس نه اولویت تاسو ته بهتره معلومه ده. شاوروس نه اولویت باغدره لري، شاوروس نه اولویت ګلبهار دم لري کنه. ګلبهار بند په هغه پیسو باندې ګلبهار جوړېده لیکن هغه جوړ نه ک شاوروس بند جوړ. شاوروس ته تاسو ته معلومه ده چې په کلونو هغه وزندې هغه بندم کرک کړی د ایرانیان له خانه جوړېده. فقط یو نمونوي شي کنه. فقط چې شمالي سیمه کې باید یو بند وي. موږ ویل چې صحیح ده په سیمه کې بند وي خو د خلک تخنیکی منطق ولري کنه. شاوروس په ځای ګلبهار ولې نه جوړول. دغه ریفورمونه د اوبو د مدیریت په برخه کې سیاسي جنجالونه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته رامنځته کړل او د سیمې په کچه باندې ډېر همسایګان به خوشاله وي چې اوس موږ نه یاستو.
تاسو خپل سړی خدای ته مخ کې او ډاکټر صاحب غنی ته شاکی د دوی دوره د بندونو د جوړولو د کانالونو له نظر څنګه ارزوي څومره بند په داسې خنیت باندې دغه کړو څومره فساد په دې کې او تاسو خو د تدارکاتو ادارې رئیس هم وي دقیق یعنی زه تاسو ته رښتیا وایم یعنی کوم د وځي د شوز ډاکټر صاحب اشرف غنی سره خو څنګه هغه تاخو چې هغه موږ سره کار کوو د اصول پر بنسټ نه کوم شخصي تعلقات لري نه کوم هغه حزب هم نه درلود چې هغه حزب کې موږ وسو کنه اټس شي نو کنه یوازې اصول تخنیکی له لحاظ من حیث یو انجینر چې زوارم د ریکارډ کې پاتې شي کنه او دراتونکو نسلونو لپاره د ریکارډ کې پاتې شي کوم تحقیقات چې مثلا زه تخنیکی لحاظ او زما کوم په هغه کوم زحمت چې اعلیحضرت زمانه کې 1950 تر 1970 پورې شوی دي د بندونو د بودی مدیریت د جوړولو لپاره او کوم چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په کم شپږ کالو کې شوی دي زه فکر کوم چې اوله تلای دا او دوامه تلای دا تاسو کولای شئ دا ونموي د اعلیحضرت خوشبختی په دې کې و چې هغه خپل د کار ثمره ولیدل خو ډاکټر صاحب اشرف غنی بدبختی په دې کې ده چې د کار ثمره خپل نه ګوري ولسونه یې ګوري او کې د شراکت کې تاریخ به وګوري خو حد اقل یعنی فارقه مراتب څو بندونه دا یو څو بندونه معلوم دي یو خو سلمہ بندم د جمهوریت د ډاکټر غنی حکومت په ځان پستړه خو ډاکټر صاحب حامد کرزي شروع کړو کنه لکه د کریډټ شروع یو رقم وي تر ټولو ډیر مهمه هغه د چې تاسو ختم کوي بل اخره دا ختم ډیر مهمه دي که د ډاکټر صاحب اشرف غنی اراده نه و او دغه تهدیدات چې د سلمہ د بند لپاره دا بند کار به زندیده امنیت نشته دی یوازینی اساسي جنجال بندولو لپاره دا و چې وزارت برای ایوان طبیعی صاحب امنیت نیست قراردادی تعدیل قرارداد میخواه 6 ماه تمدید قرارداد بیا برای 6 میاشت درست 6 ماه دیگه تمدید قرارداد دولت هم چشونی شو که حالا ازش امنیت بنو قرارداد قوی موجوده نه و دا هم تکمیلی داره سلمہ اقدی بنده دست کولش ده کمال خان بند کنه کمال خان دو بند مگه شروع تورید هم بنده مثلا دالی بند دریم فاز ده مثلا کجکی بند دوام دریم فاز ده بخشاباد ده بفراکی مثلا کنه شاتوت بنده مطالعات مگه خلاص کنه آماده دیدیو چې عملی کار باید شروع شي د گلبهار بند تفصیلی دیزاین تکمیل شو مثلا د پنشیر نه کابل ته وبو راوړلو تفصیلی دیزاین تکمیل شو نور یولس بند کله چې موږ د پاشدان بند کنه مثلا کله چې موږ د افغان د حکومت 2020 کال ارقام زتاست دایم تقریبا 22 بند باندې عملی کار روان 4 نور ټول آماده د دیزاین او آماده د دیزاین شي آماده د ساختمان کوم بند ته د ډاکټر غنی ډیر زیاته تلوسه و یو لوی ارمان چې دا باید جوړ شي او بخي سوال کوم بند ته د ډاکټر غنی ډیر زیات ارمانو لکه تلوسه ورته ډیر زیاته و چې هغه باید جوړ شي ډاکټر صاحب اشرف غنی یوازې بندونه د هر بند په سطح نه کتل یعنی هغه په افغانستان د واټر بس یعنی د ټولو اوبیزو حوزو په سطح کتل یعنی مثلا په شمال حوزه کې مثلا قوشتپه کانال یا د ارزوگان نو چې دا باید راشي خصوصا شمالي ولایت فاریاب مثلا جوزجان خلق همداسې تر غربي افغانستان پورې د دې کانال انتقال یعنی د غوښتل د فکر وسره وشي نه داسې مبدسي سمسور شي او داسې بلوزار شي چې افغانستان به د زراعت له خانه خود کفا کی کوم فکر چې د سره د بابل شي زه د دغه زراعت نه د کول شي ټول خلیج ته د زراعتي محصولات صادر کی دای مثلا تر ټول اساسي قصه د تلوسه زما یادی کله چې د کمال خان باندې افتتاح ته کنه مثلا ټول خوشحالي ټول د ژوند د امید چې مثلا کمال خان باندې افتتاح کړه زما یادی زما د هغه احساسات چې هغه وخت کې مثلا په مختلف یعنی یو د بند نو لیکن هغه هر سیمه کې مثلا هغه غوښته ارزوی دا و چې مثلا هغه انکشاف وکړي خو د سره فکر د انکشاف د سينو چې غټ بندونه دي جوړ شي ډیر پاپولیزم دی شي د سره مثلا وړ بندونه د ډیر ارزښت درلود کنه هغه وړ ډیر وړ بندونه د دې لپاره چې وبو هر څومره چې تاسو شي کولای وبو داخل د خاور کې وساتي د ټولو کټه سره د پروژې ډیر مننه یو تاسو د چیلنجونو خبرو کړ چې زمونږ د وبو پر رابطه به چار شي اقدام وکړ نو سر به خوړه د خو واضح خبره شو د زمونږ زاړه جوړ شوی بندونو ته څومره چیلنجونه په دې شلو کالو کې موجود وو کجکی درونټا سروبي سلمہ
سلما بند چې جوړ شو مو بیا وای ورته د بمونو خودلو اوازې وی تلاش وو د سروبي بند ته وای چې زمونږ پخانی کم دفاع وزیر په د تنظیمي جګړو کې خپل راغله وای چې بمونه خودل بیا کابل نه ډاکټر نجیب دوی هغه ویشتل څو ملګری مشول درونټې ته زمونږ یو والی شوی سړی وای چې هغه بمونو امر ورکول شوی او یا ومنل یا ونه منل درونټې بند کجکی بند ته د سیسې جوړ شوی ټول مرکه په دې شلو کالو کې دغه جوړ بندونو ته څومره د سیسې وي ستاسو په یاد یعنی زما په یاد کې چې همیشه راځي نه چې یو خو مثلا تخنیکی له لحاظه چې ګورم کنه زما چې کوم ملګری شي ول کنه چې دې کوم معلومات په ما درلوده تخنیکی لحاظه زما ملګری د سیمانه چې مثلا ملګری به ما ته قصه کوله چې مثلا روان دي غواړي چې مچلغو بند مثلا د ساختماني کارونو مثلا نظارت وکړي کنه د بچ ما ته یوازې قصه کوله چې دای څنګه غواړي چې لاړ شي تر سیمې پورې او څومره د نشي کولای چې څومره د غوړي او څومره د زحمت باسي نشي کولای چې تر سیمې پورې ځان ورسي یعنی حتی تر ډیر اندازې پورې هغه ولایتي چارواکي به پیل شي وبخي زم تاسو سره مرسته نشم کولای ځکه چې تاسو ځان به خطر کې وي ځکه چې ساحه نه کنه مثلا یعنی تر دا اندازې پورې مثلا هر بند نامنو نه یوازې د چې د جوړولو په حالت کې جوړ شي بندونه هم په نامنو کې موجود دي لپاره د مرغ زموږ جنگي داخلي جنگونو خو تاسو ته په یاد لکه چې تاسو مثالونه ویل دي د نغلو د سروبي زموږ قهرمانان خو تونلونه الوزولې دي کنه دا یو فخر به وخت کنه چې زیربنا باید خراب کی دي ته بیا ویل چې د استراتیژیک فکر دی کنه په داخلي جنگونو کې نو دا همیشه موږ د سره مخامخ او زه فکر کوم چې افغانستان کې څوک چې د پاک لکار کې د عوامل سره همیشه مخامخ وي نو هغه لپاره د بندونو اکثرا کار چې په غټو بندونو کار چې په لکورو کې د لکه چې متوسط ویل اساسي قصه د امنیت موضوع چې بلش امنیت خرابېږي او قراردادي نشي کولای چې خپل کار تکمیل کړي دا همیشه یو ځنه اساسي دلیل د ډیرو بندونو یو بل تاسو لګه اشاره وکړه چې نړیوال بانک او آسیایي بانک په دې خاطر باندې موږ سره حمایت نه کوو چې تاسو جنجال لري د گاونډیانو هیوادونو سره ما داسې موریدلی د حامد کرزي صاحب د نږدې ملګرو نه چې حامد کرزي ول دغه ټرمپ د امریکا ولسمشران چې دی ولسمشر بوش هغه نه غوښتنه وکړه چې موږ ته وبو د پاره بندونو جوړولو مرسته وکړي هغه ورته ویل چې تاسو څه کوئ جنریټر واخلئ یا تاجکستان نه برق راتیر کړئ او هغه چې په زور په راتیر کړ یو ډول باندې د امریکا ولې په بندونو باندې پانګونې ته ځل نه خکېده په افغانستان کې لکه روسانو خو کول دا کار لکه چې د واضح ویل شي او هند په دې ټولو هیوادونو کې د افغانستان بندونو ته ډیر د رسنیز انعکاس ورکوي چې ګنې موږ افغانستان کې په بندونو باندې ډیر پانګونه غواړو افغانستان سره مثلا سلما بند باندې دغه مو وکړل شاوروز باندې لکه چې مرسته کړې و دغه دوه مسایل کراته دغه کوي اوس یو فکر داسې دی چې دا زموږ چارواکي چې کوم د کرزي په زمانه کې ول هغه چې په همسایګانو د انفلوئنس او د چار لوجنه هغه نه کو هغه یو بند به نه جوړ هغه به ویلي وزنه لار به دا و چې هغه به ویلي چې اصلي قصه کنه امریکایان هم میخوای که تو شوه کنه زه غواړم فقط تاسو ته وایم چې دا ډېر غیر موجه دلیل دی چې دوی همیشه وړاندې کوي کوم موضوع چې ولسمشر بوش هغه زمانه کې کړی و هغه د اضطراري د برق تیرولو لپاره و چې بیسونه د اردوی ملي او د پولیسو جوړېدل برق نه درلوده کنه دوی ویل چې صاحب موږ برق نه لرو موږ ته پیسې راکړئ چې بندونه جوړ کړه هغه ویل چې اوس قصه اضطراري ده ته خو جنریټر ولګوه بندونو لپاره به بیا وروسته خبرې کوو لیکن هیڅ کله امریکایان موږ ته نه دی ویلي چې تاسو اساسي بندونه مه جوړوئ مثلا د کجکي بند جوړول کنه اول فاز کې دوم فاز کې د خو د امریکا د مستقیم مرستې پر بنسټ دا کار شوی دی کومه کمپنی چې هلته کجکي کې کار کوله امریکایي ترکی کمپنی و چې تر اخره پورې کار کوم دا هغه جوړو د لیبان کې تحقیقات مطالعات امریکایي کمپنی له خانه کېدلې مثلا سولري کوم اولین زیربنا چې جوړه شول د برق په هرات کې د امریکایانو له خانه جوړه شول یعنی د سینې چې امریکا به د بندونو مخالفت درلود حکومت هغه کسان زموږ د جمهوریت کې چې به هر کله زړه نه کېد چې کوم کارو کې به ویل شي امریکایان نه میخوای کی کار شو دا عادي استعلاء کنه دا شی قصه و او د هند دغه او راځو چې د بانک جهانی او بانک د نورو هیوادونو تاسو چې د دې بانکونو پیسې لکه ګرانټ غواړي یعنی کله چې
پیسې غواړي چې تاسو سره کومک وکړي وازې د مرستې لپاره هغه ځان ته شرایط لري بندونه په کې شامل نه دي خو کله چې تاسو غواړئ چې بندونه جوړ کړئ تاسو کولی شئ د دې بانکونو قرض واخلئ دا امکان لري قرضې لپاره شرایط دا دي چې تاسو به کوم بندونه چې جوړوي هغه ولایت همسایګانو سره چې معاهده لري دغه معاهدې پر بنسټ باید جوړ شي یعنی پول بانک یا بانک انکشاف رسیده کوم کار نه کوي چې لاندېبانو پروژو کې هغه کوي انویسټمنټ کوي کنه یا قرض ورکړي چاته دا چې موږ د قرضې د اخیستلو هوډ هم کړی ولسمشر غنی د ولس بندونو د جوړولو لپاره د قرضې د غوښتلو هوډ کړی موږ پروپوزل جوړ کړو امریکای ته ول بانک ته د پریزنټیشن ورکړه بانک یا انکشاف رسیده ورکړه د دې پریزنټیشن ورکړه زما به خې پوره یادېږي یعنی حتی موږ د ته هوډ درلود چې قرض مخلو خدا بندونه پر مخ بوزو لیکن دغه شرایط فرق درلوده غنه کېده هندستان علاقمندي درلوده لمن سره کومک کوم شي په بندونو کې ځکه چې د هندستان شرایط آسان او نسبت نور ده شرایط لکه بانک جهانی نه ول شرایط مشکل نه ول د ګرانټ پیسې ورکول شرایط ډیر ساده ول لکه مثلا د امریکا غونډې نه ول مثلا بانک نشاف واسي غونډې نه ول هغه لپاره و چې موږ په ساده توګه کولای شو چې هغه ته پروپوزل ورکو او پیسې ترلاسه کړو سلما بند هغه یو پروژه اساسي پروژه چې هندستان ته جوړ کړل او شاوروس کې هم دولت لپاره په تخنیکی لحاظ سره کومک کړی چې باندې چې ایرانی کمپنۍ له خانه جوړیده هندستان چې کوم علاقمندي درلودله یعنی هغه علاقمندي اصلا زموږ له خانم ډیره او د پیسو اخیستلو شرایط ډیر اسانه ول د هندستان حیث یو دونر لکه نورونه مثلا تر ټولو مشکل د جاپان نه پیسې اخیستل ول کنه پروپوزل ډیر وخت شرایط پیدا درلودل بیا د بانکونو نه ډیر زیات مننه که اخره کې یو حل لاره او خوي افغانانو ته د خپل وبود مهارول پر رابطه باندې چې موږ په دې شلو کالو کې ونشول کولای یا د ډاکټر غنی تاسو سره ورماني چې دا کار موږ ونشو کولای تاسو سره شریک کړي مونته وای دقیقاً اول خو مخکې د دې نشه د غرمان ته لاړ شو تاسو اجازه راکړئ یو خبره په دې میډیا کې ډیره کیږي چې مثلا د کونړ بند مقایسه کوي د ایتوپیا بند سره زه غواړم چې یو تاسو اجازه وي لاندې د تفاوتونه وایم تاسو ته چې تاسو لیدونکو ته جالب وي ایتوپیا کې یو مرکزی دیموکراتیک حکومت موجوده ګرچې چې غریب او د خپل د ولسونو پر مټ یو شو کولای شي دا یو بند جوړ کړي لیکن تاسو ته زوایم چې هم د تخنیکی لحاظ هغه بند جوړول اسانول او هم د اقتصادي لحاظ یو مرکزی نظام موجود او ټول ولسونه هغه نظام کې خپل هغه تصویر لیده د ایتوپیا نه د بند جوړ شوی دی مستقیما هغه ته نزي مصر ته مصر سره ایتوپیا سرحد نه لري مینس کې سودان دی او سودان یو غریب هیواد چې په داخلي جګړه روانه او زور نه رسیدي په دې پروژه باندې چې دا پروژه ودرې نو دغه مخایسه کونړ سره چې دلته په سرحد کې په خط کې مثلا په دغه یو کرخه کې پاکستاني بیسونه موجود وي او موږ وګورو چې د یو پروژه بیل دي چې کوم تړون ولرو پاکستان سره کار شروع کاغم دومره یو تخنیکی مغلق پروژه چې د ایتوپیا د پروژې نه په لاس چنده مغلقه ده د کونړ پروژه او هغه سي موډل موږ تعقیب کو چې ولسونه د راشي او پیسې دی ورکي نو ولسونه چې ورسي پیسې ورکي خو د یو نظام ته دی ورکي چې د ټول شموله نظام کنه نو دا زما یو نظر دی او زما وړاندیز همدغه دی ک اوسنۍ نظام غواړي چې او مدیریت کې نو د اقل طالبان وایي چې زه جوړول شم جوړوم ما ته صحیح ده دوی دې جوړ کې خو زه تاسو ته ما تاسو ته فقط مقایسه کړل د پروژو او ډیر مننه